سلامونه دوستانو ستړي مسئ الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو راځو نن د واټر جیم په ویډیوګانو کې په ډیمانډ کیلکولیشن باندې موږ نن بحث کوو. ویډیو به لینتي وي، خامخا ډیمانډ کیلکولیشن مکمل درته کوم چې څنګه ډیمانډ محاسبه کیږي. د پی سی ته هم ځو او لیکل به هم کیږي، محاسبه به انشاءالله کوو سره مکمل په ډیټیل به تاسو ور باندې پویم پروژه باندې. already تاسو ته ما په دې پروژه باندې کار کړی و. دغه کومه پروژه چې ده تاسو په دې باندې پوهیږئ. تاسو زه د سکرین باندې فټ کوم، تاسو ته ښیم. دا پروژه ما سکیچ کړې وه له ځانه، الیویشن هر څه مې ورته ورکړي وو، ډیمانډ مې ورته محاسبه کوو. اوس څومره کورونه دي، څومره فیملیز دي او پیپو اوږدوالی ده. نو دا څه چې دي دا انشاءالله په ټول په ډیټیل سره موږ بحث ور باندې کوو. په لومړي قدم کې راځو په یو څو خبرو باندې ځان موږ پوهوو چې د هغو خبرو څخه یو ډیمانډ کیلکولیشن. اول په پروژه باندې تاسو ته مخکې هم ما بحث کړی و چې ولې موږ واټر سپلای پروژه باندې کار کوو. هغه به تاسو انشاءالله کتلی وي. بله موضوع داسې ده، کله چې یو پروژه د واټر سپلای پروژه ډیزاین کیږي د څومره وخت لپاره ډیزاین کیږي. هغه په افغانستان کې چې کوم نورم ده له 15 نه تر 13 کلونو پورې کیږي. خو دغه کومه پروژه چې کله بیا ډیزاین کیږي دې کې څو خبرې نورې هم دي چې باید چې په یاد ولري. ګوري په کومه ساحه کې په ساده اصطلاحات کې ورسره غږیږو. ګوري دغه پروژه چې کله ډیزاین کیږي کومې ساحې سروي کیږي، د هغې ساحې د خلکو وضعیت ته کتل کیږي. وضعیت اقتصادي څنګه ده، یعنی هغه کسان زیاتې اوبه استعمالوي چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي، د ژوند سطح یې لوړه وي. که څه هم لرې ساحې کې پراته وي څه نه څه، یعنی خبره دا ده چې پروژه هغوی ته تطبیق کیږي، د هغوی وضعیت کتل کیږي. یو ښاري ته شبکې دي، یو اطرافي دي. اطرافي شبکې ټول اکثریت شاخصي شبکې وي، نو هلته ډیزاین کیږي، سروي ورته ترسره کیږي. بل د نفوسو زیاتوالی ده. نفوس محاسبه موږ کوو د هر یو جنکشن لپاره، کوم یو ټاپ د دغه لپاره موږ ټول محاسبات ترسره کوو. په دې باندې باید چې موږ ځان پوه کړو چې په کومه ساحه کې د پروژه تطبیق کیږي د تولد اندازه یې څنګه ده، یعنی پاپولیشن کوم یو ګروت چې ده دا یې په کومه اندازه ده، په کمه 2% ده، 1.5% ده، 1% ده، یعنی په سلو کې 1% یعنی اضافه والی ته ویل کیږي، یا 2% اضافه والی راتګ. بعضې اوقاتو کې داسې وي کورنۍ غریبې وي او د هغوی د تولد کومه فیصدي چې ده زیاته وي، 3 پورې ان رسیږي. نو دغه بل عامه پوهاوی ده د خلکو چې خلک په دې باندې پوه اوسي د پروژې له اهمیت نه. دغه موضوعات مد نظر نیول کیږي. لومړی خبره چې ده د پروژې دوران د 15 نه تر 13 کلونو پورې ده. او بل د ښاري شبکو لپاره چې کله یو پروژه ډیزاین کیږي واټر سپلای، نو ډیمانډ کوم یو د ښاري شبکو لپاره چې په نظر کې نیول کیږي 80 لیټر پر ډے نه تر 1.5 لیټر پر ډے پورې په نظر کې نیول کیږي. او د اطرافي شبکې چې کوم یو دي هغوی لپاره بیا له 25 نه تر 50 لیټر پر ډے په نظر کې نیول کیږي. نو د پاپولیشن ګروت چې ده هغه تاسو ته ما وویلې چې د هرې ساحې پورې اړه لري. دلته چې موږ کوم مد نظر نیسو هغه زه تاسو ته په تفصیل سره زه کار باندې کوم. راځو دغه څو خبرې دي موږ باید چې مخکې په نظر کې ونیسو، د هغې څخه وروسته موږ ورباندې کار کوو. دا کومه پروژه باندې چې موږ کار کوو دا څومره ټوټل چې کوم کورونه دي یا د کورونو شمیر د فیملیز دي 143 فامیله دي پکې، او 106 کوره دي په بعضې کورونو کې، یعنې دا په نظر کې نیول شوي دي، رفلی سروې ده. بل ایوریج کومه اندازه چې د خلکو نفوس دی یو کورنۍ لپاره
هغه دلته موږ په نظر کې نیسو. نو دا چې په نظر کې نیولو بیا راځو پاپولیشن لپاره واټر ډیمانډ موږ محاسبه کوو. د پاپولیشن گروث ته اندازه چې په راتلونکي کلونو ته چې موږ د پروژه ډیزاینوو تر 20 کلونو لپاره 25 کلونو لپاره اعظمي خو نه نیول کېږي 28 کلونو لپاره نه موږ پروژه ډیزاینوو. د پروژې مراقبت هم مد نظر نیول کېږي چې خلک یې مراقبت کې څنګه دي. هلته یو ټولنه ورته ټاکل کېږي هغوی د دې مراقبت کوي چې مشکلات پروژه کې راسي. دا پروژه چې کله امپلیمنټ سي نور مسؤلیت د خلکو ده. هغې ساحې د خلکو چا د دې پروژې د غوښتنه کړې وي مسؤلیت ساتنه د هغوی ده. په افغانستان کې متاسفانه داسې بعضې اوقاتو کې پېښېږي یو پروژه 1 کال 2 کاله دوران نه کوي. بعض داسې پروژې دي عیني شاهد زه یم ماته معلومیږي پروژې باندې کار سوی ده کوم یو واټر ټینک ورته ډیزاین سوی ده په یو ساحه کې پایپونه تر یوې اندازې پورې غځېدلي پیسې د کلي کوم خلک چې دي دو خوړلي دي خو بس دغه هغه شرایط دي چې بس خلک پوهاوی د خلکو کم ده. نو راځو په همدې پروژه باندې زه تاسو ته په کمپیوټر کې زه تاسو دا پروژه اوپن کوم. راځو بیکګراوند لیر ته راځو. بیکګراوند لیر کې نیو ته ځو. نیو کې فایل ته ځو. فایل ته چې کله لاړو دلته ما آلریډي یو پروژه ورباندې همدغه پروژه ما تاسو ته سکین کړې ده یا میکس پر اخیستی ده پی ډي اف کې ده فایل جی پی جي کې ده یا پی ان جي کې ده جی پی جي کې وګوره دا زه ورباندې کار کوم. ما دغه ماوس هم صحیح کار نه کوي اوس به انشاءالله صحیح دا زه اوپن کوم. دا مې چې کله اوپن کړ تاسو ته معلومیږي دا اوکې دا به امپورټ یې ورته دا چې کله امپورټ ولا دغه پروژه ده راځم دا پروژه ده 130 کورنۍ دي او 106 کورونه دي. دغه پروژه باندې موږ کار کوو. موږ راځو په دې هر یو اس ټي پي لپاره د ټاپ لپاره موږ ګورو د دې ټاپ لپاره چې کوم کورنۍ تر استفاده کوي 8 فامیله دي 3 کورونه موجود دي خواته. دغه کوم یو څه چې ما د باکسونو رسم کړي ده د کورونو اندازه ده مهم نه ده چې دا داسې وي. او دلته بل کوم اس ټي پي چې د الیویشن هم موجوده ده پایپ لینت هم موجوده ده به انشاءالله د دې لیاوټ هم ترسره کوو. 10 فامیله دي او 20 کور دي ساحه کې روزون کوي. نو د هر یو ټپ لپاره ما ځان ته په نظر کې نیولي دي فامیلونه او کورونه. نو د دې لپاره راځو په لومړي قدم کې موږ څه کوو دغه اس ټي پي په نظر کې نیسو. د دې لپاره موږ محاسبه څنګه ترسره کوو. نو موږ خو دلته ډیمانډ باندې خبره کوو. ډیمانډ کیلکولیشن ډیمانډ څنګه کیلکولیټ کیږي موږ په دې باندې مکمل اول په لومړي قدم کې موږ راځو هغه لپاره کار کوو. د فامیل 8 فامیله دي نارمل کوم یو ایوریج اندازه دی هر یو فامیل لپاره موږ په نظر کې 9 نفر په یو فامیل لپاره په نظر کې موږ نیسو. بعض اوقاتو کې یو ایوریج ولې نیسو بعض کورنیو کې 10 کسه وي په بعض کې 3-4 کسه وي دغه یو فامیل ته ویل کېږي. ایوریج اندازه یې ځکه راخیستل کېږي د هر یو ادارې ځان ته نورم ده پالیسي ده چې دا د یو فامیلونو اندازه بعضې 6 په نظر کې نیسي بعضې 8 په نظر کې نیسي نو بعضې 9 په نظر کې نیسي. راځو په لومړي قدم کې دغه کوم یو ډیټا چې دا موږ دلته مد نظر نیسو یې تاسو ته ښیم. په هغه کې موږ به د پروژې کوم یو ډیوریشن چې ده یا پروجیکټ ډیوریشن موږ به نارملی له 15 نه تر 30 کلونو پورې په نظر کې نیول کېږي. موږ یې دلته 25 کاله په ایئر په نظر کې نیسو ورته د پروژې. او بل چې دا پروژه چې موږ کومه په دې ساحه کې تطبیقوو هغه اطرافي پروژه ده. د هغې لپاره موږ کوم نور هم چې په نظر کې د واټر ډیمانډ په نظر کې نیسو فی نفر لپاره موږ دا 45 لیټر پر ډے ورته په نظر کې نیسو. او پروژې اندازه خو 25 کاله ده. پاپولیشن گروث په نظر کې نیسو
چې موږ فرضوو تاسو ته دا اندازه هلته بیا معلومیږي، نور هم دې ټولنو درته معلومیږي. موږ داسې یو رفلي ډیزاین کوو. رفلي ډیزاین کې موږ د کورنیو کوم یو شمېر چې ده هغه د پاپولیشن ګروت کوم یو ریټ چې ده پاپولیشن ګروت ریټ چې ده ریټ هغه 3% موږ مد نظر نیسو. نو راځو په لومړي قدم کې د هر یو جنکشن لپاره موږ ځان محاسبه کوو. که راسو د هغه اس ټي پي لپاره موږ په دغه کوم یو اس ټي پي چې ده د دې لپاره په نظر کې نیسو. د اس ټي پي کې د فامیلونو شمېر 10 ده. 20 کورونه دي. کورونه موږ په نظر کې نه نیسو، یو رفلي تاسو ته زه وایم. او فامیلونه چې دي دا 30 دانې فامیله دي پکې. واټر ډیمانډ موږ ورته مد نظر نیسو چې څنګه ترسره کېږي. واټر ډیمانډ د څه په نظر کې نیول کېږي. په لومړي سر کې ګورئ پاپولیشن دا کومه پروژه چې موږ په نظر کې نیولې د هغې لپاره موږ په لومړي قدم کې څه کوو، د پاپولیشن لپاره کومه فورمولې نه استفاده کوو. د پاپولیشن لپاره پی مساوي کېږي پی یو مثبت کوم یو قیمت چې راغلی وي د آر په توان د ان. دې باندې تاسو پوهېږي انیشیلي کوم یو اوسنی کوم یو تعداد چې ده او دغه د ګروت ریټ ده او دا د پروژې کلونه دي یا ایرز. هغه پروژه چې موږ ورته ډیزاینوو او دا خو ټوټل پاپولیشن ده. ټوټل پاپولیشن دې تل کېږي. نو په اوسني وخت کې دې پروژې نه چې موږ استفاده کوو راځو پی یو موږ پیدا کوو. پی یو څنګه ولې ورته پیدا کوو؟ پی یو انیشیلي چې کوم یو زموږ په پروژه کې د ساحه کې چې موږ په کوم ټیم کې سروې کړی ده انیشیلي کوم یو پاپولیشن چې ده هغه موږ ورته پیدا کوو. ټول 143 فامیله دي. 143 فامیله د ایوریج اندازه موږ ورته و په نظر کې نیسو. دا هم چې کله و په نظر کې ونیول ورته دا به زه راواخلم سنټیفیک د ما سره 143 ضرب و دا کوم یو اوسنی دا پروژه چې موږ ورته تطبیقوو 1000 او 1 نفره دي، یعنی پرسنز په دې ساحه کې ژوند کوي. دا خو دې باندې موږ پوه شو چې څنګه پیدا کېږي د کوم ایوریج اندازه چې دا اوسنی پاپولیشن چې ده راتلونکي کلونو لپاره اوس پاپولیشن موږ په نظر کې نیسو. اوس ګوره دا خو د فامیلونو شمېر ده. فامیلونه چې په یو ساحه کې څو کوره دي، یو کورونه دي. په کور کې کلا چې ورته ویل کېږي په یو تعمیر کې، په تعمیر کې بیا څو کورنۍ ژوند کوي. دغه کورنۍ په دې ساحه کې دي. او انیشیلي د پروژه کې چې 106 کورونه دي. په دې 106 کورونو کې 143 کورنۍ ژوند کوي، فامیله ژوند کوي. نو ایوریج اندازه موږ ورته 9 نفره په نظر کې نیولې ده. دا راووتل 1000 او 1 کسبه په دې ساحه کې ژوند کوي. بل راتلونکي کلونو لپاره چې موږ ورته ډیزاین کوو د پروژه ډیزاین د هغه پاپولیشن 25 کلونو لپاره فرض مثال د پروژه موږ مد نظر نیولې ده موږ ډیزاینوو. نو راځو ګوره په لومړي قدم کې دغه کوم یو پروژه موږ دې نه اوس کار نه اخلو. کوم یو تاسو ته ما چې وختي وښودلو دې پروژه کې اول دې نه شروع کړو. دې نه شروع نو که اول ټوټل اندازه پیدا کړو. ټوټل اندازه چې کله موږ را روان 25 کلونو کې موږ پیدا کوو نو پی یو له پاسنۍ فورمولې نه موږ استفاده کوو 1 مثبت آر په توان د ان. نو په دې فورموله کې موږ قیمتونه ور انپوټ کوو. دا پی یو قیمت معلوم ده ضرب 1 مثبت څو فیصده موږ دلته په نظر کې نیسو. موږ کومې فیصدي چې د 3% پاپولیشن ګروت موږ مد نظر نیولې ده. نو د آر قیمت چې د 3% 0.03 کل په توان ده څو کلونو لپاره د 25 کلونو د پروژه موږ په نظر کې نیولې ده. نو د هغې لپاره چې کله تاسو دا محاسبه کوئ
1001 ضرب 1 مثبت 0.03 کل په توان د 25 دا مساوي کیږي په را روانو کلونو کې 25 کلونو کې کله چې دغه خلک په دې ساحه کې ژوند کوي را روانو 25 کلونو کې د 3% په پاپولیشن گروث فیصدي سره دا په را روانو 25 کلونو کې 2000 او 95.8 دی دا به موږ شپږ نوي کوته شپږ نوي پرسنز به پر روانو کلونو کې دلته بیا ژوند کوي. ښه تر دې اندازې پورې خو موږ یو څه محاسبات ترسره کړو دم پیدا کړو. اوس راځو واټر ډیمانډ موږ مد نظر نیسو. واټر ډیمانډ موږ د ټول پاپولیشن لپاره په نظر کې نیسو چې دا پروژه موږ ته ډیزاین څنګه کوو. د هر جنکشن لپاره موږ ځان ته محاسبه کوو. اول ټوټلی خبره کوو ټوټلی څنګه کوو. واټر ډیمانډ چې موږ په نظر کې نیسو هغه زموږ کوم کسان چې راوتلي دي 2000 او 96 کسه دي. دا موږ راخو د هر کس لپاره چې موږ دا پروژه په د واټر ډیمانډ ډیلی ډیمانډ موږ په نظر کې د فی نفر لپاره نیسو. د ګور دا ډیلی ډیمانډ د هر ادارې خپل یو ځان ته اندازه ده. بعضې ادارې د 10 40 خو دلته زه اعظمي نیسم 50 مد نظر نیسم د کلیوالي ساحې لپاره نه د ښار لپاره. نو 50 دا بل د جنه مساوي سي ضرب 50. نو دا چې دا ټوټل کوم واټر ډیمانډ چې راووته 1,00,000 او 4,800 ګوره لیټر پر ډے خبر ده. ګوره د ورځې دا 50 لیټر د ورځې په نظر کې نیول کیږي. د یو ساعت لپاره نه د یو سکند لپاره نه ده د یو نفر لپاره په 40 ساعتونو کې دا په نظر کې نیسو. بله چې دا موږ چې کوم اندازه واټر ډیمانډ بیا پیدا کوو په لیټر یعنی د په یو سکند کې موږ دا ډیمانډ پیدا کوو. په یو سکند کې همدغه ډیمانډ چې کوم یو 1,08,4,800 کوم لیټر راوتلی ده دا راخلو دې ته به داسې وایي ډیمانډ پر سکند. ډیمانډ پر سکند دا به موږ څنګه کوو. دا همدغه قیمت راخلو دا د 1,04,800 کوم یو لیټر چې راغلی دي دا اخلو. لیټر ګوره اندازه ده دغه د ورځې څو سکنډه راځي. د ورځې څو سکنډه راځي دا موږ داسې محاسبه کوو. تاسو خپل هم دا محاسبه کوئ. 40 ساعتونو لپاره موږ په نظر کې نیسو په یو ورځ کې 40 ساعته وي. 40 ساعته بیا په هر یو ساعت کې 3,600 سکنډه وي. دا راخلو په دې کې ورته ضربوو. دا موږ ته راوځي 88,400. که چیرې دغه 1,04,800 موږ راواخلو په 88,400 باندې موږ تقسیم کو نو موږ ته به کوم یو قیمت چې زموږ دا او لاسه به راکړي دا موږ ته راکوي کوم یو ډیمانډ چې ده پر سکند 1.22 لیټر پر سکند. دا لیټر پر سکند زموږ هغه ډیمانډ راووت. یعنی په یو سکند کې په دې پروژه کې به موږ څو لیټر اوبو ته ضرورت لرو 1.22 لیټر ته. بله کومه خبره چې دا په پایپ کې موږ سرعت په نظر کې نیسو. ګوره دغه کومې محاسبات زه کوم دا تاسو د پوهې په خاطر چې تاسو په دې شي باندې پوه اوسئ. کنې نور دغه محاسبات زه خلص محاسبات کوم د هر یو ټاپ لپاره زه ډیمانډ په محاسبه کوم.
خو هغه زما ځان ته محاسبه او تاسو ته محاسبه ښودل دا ډېر فرق کوي چې زه تاسو ورباندې پوه کړم دا سیریز مې ستاسو په خاطر روان کړی. ګورئ د پایپ کوم قطر چې ده دا د سرعت او د واټر ډیمانډ د خلکو د ضرورت کوم یو ډیمانډ چې ده دې تابع ده. که چیرې د خلکو ډیمانډ زیات وي نو په د پایپ قطر به غټ وي، یعنې هلته به د اوبو سرعت زیات وي. چې کله سرعت زیات شو نو طبعا بعضې اوقاتو کې هغه کومه انټروال چې د سرعت ده 0.4 متر فی سکنډ نه تر 2.5 متر فی سکنډ پورې چې کوم یو سرعت ده دا زموږ هغه انټروالونه دي. بعضې اوقات کې سرعت له دې نه زیات شي، همدغه ډیمانډ کوم واټر اوبه چې دي د سپلای کوي موږ ته، خو سرعت د اوبو زیات وي. نو په دې وخت کې موږ څه کوو؟ په دې وخت کې داسې موږ کوو سرعت موږ را کموو. سرعت چې کله را کمیږي قطر به د پایپ ورته زیاتوي. د پایپ قطر باندې به انشاءالله زه تاسو ته په ډیټیل باندې بیا غږېږم چې کوم قطر پایپونه موږ په بازار کې پیدا کولی شو. اکثریت په میلی میټر باندې دلته موږ محاسبه کوو، واټر جین ته مارکو. په افغانستان کې چې کوم یو نور اس آی یونټ نه استفاده کیږي هغه تاسو محاسبه کوم. دغه کوم یو سرعت چې دا نو دې څخه وروسته سرعت هم چې کله پیدا کو، سرعت څنګه پیدا کیږي هغه فرموله باندې تاسو ته کار کوم. او بل یو سرعت نه مخکې ډایمیټر د پایپ د قطر د پیدا کولو لپاره ګور دو فرموله نه موږ استفاده کوو. تاسو به لوسی وي د ډسچارج کومه معادله چې ده کیو مساوي کیږي ای وی، یعنی ای ضرب وی ایریا ضرب ویلاسټي ده. دغه زه سرعت پیدا کوم دینه ډایمیټر هم پیدا کیږي، سرعت هم پیدا کیږي، دواړه زر ته پیدا کوم. ګوره کیو مساوي کیږي اول راځو ډایمیټر زه تاسو ته پیدا کوم د ای په ځای باندې زه داسې لیکم پای پر څلور ډي مربع ضرب د وي. صحیح شو. دلته که چیرې دا زه سره طرف وسط کړم نو تاسو واضح ورباندې پوهیږئ کیو به دا به زه دې خواته دې معکوس به ضرب کوم. په دې کې معکوس چې کله ضرب کوم 4 پر پای به دلته پاتې شي. دا په صورت کې د چې کله زه راواخلم مساوات دواړه خواوې به زه په وي باندې تقسیم کوم، ډایمیټر زه اوس پیدا کوم په وي به دا مخرج کې ورته راشي، دا به مساوي شي د ډي مربع سره، مساوات یې خواته به ډي پاتې شي، ډي مربع به پاتې شي. د دې به بیا چې کله زه جذر واخلم نو ماته به د دې جذر له دې سره لاړ شي، ډي به مساوي شي یا دا ډي او یا دا ډي. یو خبره ده کیو ضرب 4 تقسیم پر پای ضرب وي زیر جذر. نو دې فرمولې نه موږ استفاده کوو. یو دا فرموله ده او بل فرموله د ډایمیټر لپاره ډي مساوي کیږي 1.6 ضرب کیو زیر جذر. دې فرمولې نه موږ استفاده کوو. دا دوه فرمولې دي. په دې دوه فرمولو کې موږ څه کوو؟ ګورئ کله چې موږ په واټر سپلای پروژو کې استفاده کوو غواړو سرعت نه صرف نظر وکړو. ګوره دې فرموله کې موږ نه سرعت نه غواړي، خو دې فرموله کې موږ نه سرعت غواړي. دلته چې کله موږ ډایمیټر پیدا کوو ډسچارج به معلوم وي، دا خو ثابت دي 3.14 پای قیمت ده. وی موږ نه سرعت غواړي. له دې فرمولې نه په دې وخت کې موږ زیاته استفاده نه کوو، استفاده ترې نه کوو ځکه زموږ سرعت نه معلومه ده. اول موږ ډایمیټر پیدا کوو. ډسچارج د ساحې لپاره معلوم ده. ډسچارج لکه زه تاسو ته دلته ما ته عمومي په هغه باندې زه کار کوم. کله چې زه په تاسو ته په یو برانچ باندې زه کار وکړم دي فرض مثال د دې یوې هغه لپاره زه درته کار ورباندې کوم، دا کوم 10 فامیله چې دي زه تاسو دا پیدا کوم، مینولي درته کار کوم، نور بیا تاسو خپله پیدا کوئ ځکه وخت نیسي، وخت ډېر زیات نیسي. نو راځو دغه کوم یو هغه فرمولې نه دې فرمولو نه موږ استفاده کوو فعلا. خو کله چې موږ دا پیدا کړو دا عمومي ګوره ډایمیټر دغه کوم یو دې فرمولې نه که چیرې موږ استفاده وکړو دې فرمولې نه نو په دې بله خبره تاسو در سره یاد وساتئ که چیرې تاسو رفلي له ځانه یو صورت ورته په نظر کې نیسي، یعنې بیا هغه صورت انټروال چې ده 0.4 نه تر 2.5 پورې په نظر کې نیول کېږي، متر فی سکنډ په نظر کې نیول کېږي. تاسو به دلته داسې کوئ که تاسو له دې فرمولې نه استفاده کوئ او صورت رفلي په نظر کې ورته نیسئ بیا به تاسو داسې کوئ. ډي به مساوي سي د 4 خو ثابت ده د کیو قیمت چې ده
کې قیمت چې کله موږ پیدا کوو د پاسني رابطې لپاره، نو موږ کوم یو ډیسچارج ډیمانډ چې راووتو، ډیمانډ زموږ کوم یو ده 1.212 دا موږ راخلو په ضرب تقسیموو تر څو میټر مکعب ته واوړي. 1.212 تقسیم زر دا ټول تقسیم په همدې قیمت باندې ده. د پای قیمت 3.14 ضربې. ګورئ دلته اوس کوم یو صورت چې ده، زه صورت 0. فرض مثال شپږ په نظر کې ورته نیسم، په یو پایپ کې له ځان ټرایل اینډ ایرر سیستم باندې زه دا کار کوم. دا چې کله محاسبه چې دا زه چې محاسبه کوم، تاسو به ساینټیفیک طریقه هم زده کوئ، زه تاسو ته وښیم. دا کوم یو قیمت چې ده راووته، زه ډي اول به جذر ورته واخلئ. کله هم جذر واخیستو بیا به تاسو اول کسر واخلئ. کسر هم چې کله واخیستو تاسو به 4 ولیکئ، 4 هم چې ولیکلو بیا به یو کسر ورته واخلئ. کسر هم واخیستلو، دلته مشکل شو، تاسو دلته یو ثابت څنګه لرئ ورسره، دغه ثابت چې د 4 ضربې تاسو به دلته په صورت کې 1.212 تقسیم زر دا ټول تقسیم د لاندې مخرج باندې ګورو ټول زیر جذر دي. 3.14 ضربې 0.6 موږ ورته په نظر کې ونیول. دا چې کله محاسبه چې د دې لپاره به صورت ډایمیټر د پایپ چې راوځي، ډایمیټر دا مساوي کېږي 0.050 نه. نو دغه چې کوم یو ډایمیټر راووتو، نو دا مساوي کېږي کوم یو ډایمیټر چې دا 50 ملي متره ډایمیټر راووتلو. نو کوم په شبکه کې د ټولې شبکې لپاره چې کله موږ پایپ ورته ډیزاینوو پیدا کوو، په هغه وخت کې موږ داسې کوو چې AV کوم یو فورموله چې د کیو مساوي کېږي AV چې کوم رفلی موږ صورت ورته په نظر کې ونیسو، نو د هغه لپاره بیا موږ چې کوم محاسبه که 50 ملي متره پایپ نه موږ استفاده کوو. خو دغه کوم یو قطر چې ده، دا ګوره د ټولې شبکې لپاره د واټر ټینک نه لاندې دغه قطر ده چې دا ټول برانچونه تېرېدو نه مخکې دا قطر په نظر کې نیول کېږي. که چیرې موږ دلته راسو د یوې شبکې لپاره، یعنې د همدغې شبکې کې د یو برانچ لپاره موږ محاسبه وکړو. د یو برانچ لپاره چې کله موږ محاسبه کوو، زه تاسو ته ښیم. اوس تاسو PC ته لاړ شئ، دغه کوم یو ټاپ چې ده STP چې کوم یو د 10 فامیل دلته ژوند کوي، په لومړي قدم کې موږ د دې لپاره د دې یو ټاپ لپاره د فامیلونو تعداد یعنې د نفوس اندازه پیدا کوو، د P1 ورته پیدا کوو. دا به څنګه پیدا کوي؟ 10 فامیله ژوند کوي په دې ساحه کې، موږ ایوریج اندازه موږ څو په نظر کې نیولې وه. په تېر یو مثال کې چې کوم 8 ده یا به 9 ده، موږ په نظر کې نیولې، یعنې ایوریج اندازه د نفوس د یوې فامیل لپاره موږ په نظر کې نیسو. دا چې کله موږ راواخلو ضرب یې کړو، د دې به 210 کسان راشي. کله چې په راتلونکي کلونو لپاره دې نه موږ استفاده وکړو کې P 210 ضرب راتلونکي 25 کلونو لپاره موږ محاسبه کوو، یو جمع 0.03% د دې نفوس کې گروت راځي. دا 0.0 کوم یو فیصدي چې ده 3% موږ په نظر کې نیسو د 25 کلونو لپاره د پروژه موږ ډیزاینوو. دا چې کله موږ محاسبه کوو د دې یو ټپ لپاره چې 10 فامیل ژوند کوي، په راتلونکي کلونو کې به د دې تعداد تر څو پورې رسیږي هغه به زه تاسو ته دلته وښیم. 25 په راتلونکي کلونو 25 کلونو کې به د دغې یو ټپ باندې به د نفوس شمېر 449.9 راځي، یعنې د دې کې به 440
کسه په دې یو ټپ باندې یو ټپ نه استفاده کوي په راتلونکي 25 کلونو کې. نو دا اندازه د نفوسو پیدا شول. اوس ډیمانډ چې کوم یو دا واټر ډیمانډ د دې ټپ لپاره موږ په نظر کې نیسو. د دې ټپ لپاره چې واټر ډیمانډ ده، ګورې بعضې اوقاتو کې همدغه کوم یو ډیمانډ چې د موږ په 12 ساعتونو کې یا په ترې استفاده کېږي یا په اکثریت په 8 ساعتونو کې ترې استفاده کېږي. اعظمي استعمال د اوبو چې ده واټر ډیمانډ چې موږ په نظر کې نیسو، د هغه 440 کسان چې دي دراخلو په 50 کې ضربوو. صحیح شو؟ یعنې د یو ټپ لپاره چې موږ محاسبه ترسره کوو، دې باندې به راووځي 2000 لیټر اوبه پر ډے به شي. صحیح شو؟ دا چې کله زه سکنډ ته اړوم لیټر پر سکنډ ته زه اړوم، نو زه به دا 2000 راواخلم، دا به تقسیم کړم 88000 او 400 د سکنډ لیټر پر سکنډ به شي. 2000 چې کله زه تقسیم کوم په 88000 او 400 باندې، نو ما ته به یې راوځي 0.254 لیټر فی سکنډ اوبه به په دې ساحه کې بهیږي. نو دغه کوم یو ډیمانډ چې وو د یو ټپ لپاره موږ پیدا کړ. دغه کوم اندازه چې راووتله د لیټر پر سکنډ نه، ګورئ موږ چې کله یو پروژه کې ترې استفاده کوو، تاسو مخکې ما ذکر کړه 8 ساعته یا 12 ساعته موږ ترې استفاده کوو د دې اوبو نه د ورځې. نو د هغې لپاره کله چې موږ د کیو قیمت پیدا کوو، د صورت چې کوم یو د اوبو ده، کوم یو ډسچارج چې موږ ته په یو سکنډ کې اوبو ته ضرورت ده، نو دغه په خاطر موږ دا راخلو دا 2000 دا 8 ساعته موږ په نظر کې نیسو، 8 باندې تقسیموو. دا هم چې کله په 8 باندې تقسیم کړ، صحیح شو، چې په 8 یې تقسیم کو، نو دغه قیمت به موږ ته راوځي تقسیم 8 دا به راوځي 22 او 50. نو دغه کوم قیمت چې موږ ته راووت، دې نه وروسته موږ څه کوو، دغه قیمت د ورځې لپاره دی، یعنې لیټر پر ډے ده. دا چې کله موږ سکنډ ته اړوو، سکنډ ته یعنې د ورځې دومره کوم اوبه چې موږ ته راځي، دومره اندازه موږ ته راځي، دا که موږ راواخلو په 3600 باندې تقسیم کړو، 22 50 تقسیم 3600، نو زموږ د اوبو کومه اندازه چې دا ډیمانډ هغه به دا چې کله په دې باندې تقسیم کو، موږ ته راوځي 0.883 لیټر پی سکنډ. یعنی په ډیمانډ چې کله په 8 ساعتونو کې موږ ترې استفاده کوو د دې شبکې نه، موږ په 8 ساعتو کې باید چې دا موږ ته 0.83 لیټر فی سکنډ اوبه موږ ته راکړي، ترڅو زموږ هغه کوم یو غوښتنه چې دا په دې 8 ساعتو کې، یعنې 8 ساعته موږ له دې شبکې نه استفاده کوو، ممکن کم ترې استفاده وکړي یا ترې خو اعظمي اندازه یې 12 8 پر انټروال ده، مینیمم یې 8 ده او مکسیمم یې 12 ده. بعضې اشخاص چې هغوی ترې دې نه هم کم استفاده کوي. نو زموږ په دې کوم یو اس ټي پي چې ده، په دې اس ټي پي کې زموږ کوم یو اوبو چې په کار وي په 8 ساعتونو کې، نو هغه اندازه یې موږ ته 0.883 لیټر فی سکنډ راځي. په دې اس ټي پي کې چې د فامیلونو تعداد 10 ده. نو دغه کوم یو ډیمانډ چې دا زه تاسو ته یو لیاوټ ترسره کوم، محاسبه د یو جنکشن لپاره دا سوله، یو اس ټي پي لپاره یو مینولی ډیزاین وي، یو په سافټویر باندې وي. سافټویر ته خالي
په دې کوم یو نقشه چې ده په دې کې موږ سره اوس ډیمانډ نشته. موږ ډیمانډ خپل ورته محاسبه کوو. د یوې STP لپاره ما تاسو ته ډیمانډ محاسبه کړ او د دې لپاره زه خپله کار ورباندې کوم، تاسو هم ورباندې کار وکړئ یا له ځانه یو نقشه جوړ کړئ د پریکټس په خاطر باندې. داسې نقشه جوړه کړئ، خپل الیویشن د هر څه ورته ورکړئ. اوس ګوره دکې اووه فامیله په دې ساحه په دې ټپ نه استفاده کوي. دا ګورو کتاب د ورقې په مخ باندې دومره کوچنی ښکاري، خو په حقیقت کې دا داسې وي چې دا 110 متره وي، دا ډېر لرې وي له یو ځای نه، یو کور ته ورتېر شوی وي. دا کسان فامیلونه له هغې ساحې نه د 110 متره هم دېخوا نشي راتللی. نو موږ دغه یو شبکه ورته په نظر کې نیولې. د دې STP لپاره هم زه محاسبه کوم او د دې لپاره هم زه محاسبه کوم، د دې لپاره هم زه محاسبه کوم. د دې ټولو STP-انو لپاره زه محاسبه کوم چې کله مې محاسبه ترسره کړله بیا زه ډیمانډ ورته معرفي کوم، الیویشن یې ورکوم. اوس راځو تاسو ته لیاوټ کوم. راځو لیاوټ ته به راسو. په لومړي قدم کې تاسو ته راځئ، دلته واټر ټینک ده. زه دلته ټینک ورته دمه په دې ساحه کې دا ټینک شو. نو دغه ټینک په کومه اندازه باندې راغی ګوره بیخي کوچنی ده. دا به تاسو ته دا زه اپسکیل کوم. څنګه کېږي؟ راځو دلته ټینک ته ګوره لیبل تاسو ما ووینئ. لیبل ټینک باندې ډبل کلیک وکړه. لیبل باندې راځو دلته په الیمنٹ کې دلته زه ورته فرض مثال 10 ورکوم. دا زه ورباندې اپلای کوم چې اپلای څه کوي. دا ټیکسټ اندازه صحیح دا ورته یو کوم. دا زه اپلای کوم ورباندې کې مشکل دا به تلوي کوم. فرض مثال دا ورته دا صحیح دا اندازه صحیح ده. اوکې ده. زه دا ټول درته بیا غټوم. راځو this zoom to layer properties کې سوای properties layer دلته هغه کوم یو element symbology د دې کې موږ ښکاره کړو. راځو لیاوټ ور باندې سره کوو. دا ټینک ته راځو فرض مثال دلته چې کوم یو زموږ دا یو جنکشن راځي دلته ځکه کاګما ور فعلا ما سره دلته کرسر کې جنکشن ده. دلته راځم دلته بینډ ده. بیا دلته څه کوم رائټ کلیک کوم. دلته صورت بینډ ورته وخایم او ته دا بینډ ده. دین راځم دلته بیا راځم رائټ کلیک کوم. بیا راځم جنکشن ته جنکشن کلیک کوم. دلته جنکشن صحیح شو. غنو وروسته دلته بیا جنکشن ده. دې جنکشن نه دې جنکشن ته راځم. دلته څه کوم رائټ کلیک کوم دا ډن کوم. تیار جنکشن ما سره سلیکټ ده. راځم دا دې سل کوم. دلته یو پایپ تر راتېروم دم ډن کوم. بل بیا د جن بیا لیاوټ شروع کوم. ګور جنکشن دا د عمومي دین د شم پایپ تر سو د خاتم پایپ تر سو ده. کتر راځم دا غي بل یو جنکشن ده. صحیح شو. دینه مخامخ بل جنکشن دلته وو نور به زه ډن کوم. دا مې کله ډن کړل راځي دې ساحه ته دا لږ به تاسو زوم کوئ کوم یو څه ده دلته به تاسو کې ډن دا یو بل جنکشن راغی. صحیح شو. دا لیاوټ تر دې دمه تر سره شو. بل چې دا لدی نه لیاوټ تر سره کو راځي بیا پایپ راخلو. پایپ دلته دا جنکشن به تاسو زوم کوئ. دا جنکشن که چیرې تاسو دا زوم نه کوئ ممکن تاسو دلته غلط ځای باندې کلیک کړئ. تاسو ته ښیم. راځم په دې ځای کې فرض مثال دلته یو بینډ ورته ورکوم. دم بینډ کوم. پایپ دلته کات شوی ده. فرض مثال دلته بیا کات شوی ده. دې ځای نه دلته چې راځي دلته بیا جنکشن ده. دلته جنکشن باندې کلیک کوم. صحیح شو. دې جنکشن نه راځم د دې لیاوټ تر سره کوم. دا جنکشن ده. دا هم جنکشن ده. دې جنکشن نه بیا راځم دې خواته
بله جنکشن په دې ساحه کې راغلم رایټ کلیک ډن د دې ساحې پورې لیاوټ ترسره شو. ګور تاسو دې ته مخه پکې کېږي دا ولې دومره کوچنی راځو هر دې ټول باندې درته خبرې کوم هر یو باندې سپریټ ویډیو درته اپلوډوم ان شاء الله تاسو ډیټیل چې هر یو ته ځان ته نمبر کوم چې تاسو په آینده کې هم ترنه استفاده وکړي. دې باندې رایټ کلیک او لیفټ کلیک کوم زوم آوټ کوم دا زموږ پروژه تر دې پورې لیاوټ ترسره صحیح شو. دا زموږ لیاوټ ترسره شو. بیا راځم د زوم کوم دا یو جنکشن ده دې ساحې نه تر دې ساحې په دلته بل ده که چېرې دلته لاړ شم دلته به یو بینډ ولګوم دلته چې کله د بینډ کوم رابسم دلته به څه وکړم دلته به جنکشن ولګوم صحیح شو صحیح ډن. بل راځو دا لږ زوم کوم دې نه بل جنکشن زه اخلم دې ساحې ته له دې ساحې نه راځم ډایرکټ دلته زه لګوم دا ډن کوم دا به ختم شي. بیا زه دې ساحې نه تر دې ساحې لاندې لیاوټ ترسره کوم که دا جنکشن د دې خوا ته یو جنکشن ترېنه تېره ده ډن. بیا لږ دا زوم کوم مخامخ ترېنه یو جنکشن فرض کړه دلته راغلی ده. ګور دا ما له ځانه د سروې ترسره کړې ده تاسو د پریکټس په خاطر باندې لږ مغلق هم دا فامیلونو کوم یو ده چې دا مې په لوی لاس باندې کم ورکړی ده که زیات شي بیا تاسو محاسبه کې لږ سر کنفیوز کېږئ محاسبه ښه. نو دغه زموږ لیاوټو ګورئ دغه څه چې ما تاسو ته د دې بل شي باندې تاسو ځان پوه کړئ. په اولني ویډیو کې تاسو ته خبره ما کړې ده چې واټر جیم د ډیزاین سافټویر نه ده د خپل تاسو ته انالایز کوي. انالایز څنګه کوي فرض مثال تاسو لګیا دا لیاوټ تاسو مینولی ترسره کړه بیا به دې ته تاسو ډیمانډ خپله ور معرفي کوي. ګوره ډیمانډ به خپله ور معرفي کوئ سرعت به خپله اندازه باندې کنټرولوئ پکې کوم د پایپ اندازه چې ده دا به هم تاسو ورته خپله ورکوئ قطر د پایپ ډایمیټر چې ده به خپله ورکوئ. نو دا چې تاسو خپله ورکوئ نو تاسو خپل ځان سره څه دا به ډیزاین سافټویر که د انالایز سافټویر وي ډیټا تاسو ورته ورکوئ انپوټ کوئ کوم چې کې غلطي راځي سرعت زیات او کم کېږي تاسو هلته لږ تغییر خپله مینولي تغییر ورکې راولي نو د هغې په اساس به ډایمیټر سرعت زیات وي تاسو ډایمیټر د پایپ ورته زیاتوي یعنې قطر د پایپ ورته تاسو زیاتوي سرعت پرې را کنټرولوي یا سرعت فشار په پایپونو کې زیات وي تاسو بیا ارتفاع ورته کموي. نو دغه د حل لار یا د پیاروي کوم یو والونه چې دا ورته تاسو نصبوي تر څو هغه کوم یو فشار ریډکشن کوم وال چې ده یعنې پیاروي وال یعنې سرعت د کنټرول وال دا تاسو په دې اصطلاحات باندې انشاءالله زه تاسو ته مکمل بحث نور ورباندې کوم. بیا دغه په خاطر باندې تاسو دې باندې تاسو انالایز کوئ ډیزاین نه ورباندې کوئ صحیح ده. دغه کوم تر دې دمه چې موږ کار ورباندې وکړو دا په بل سورس کوم ریزروایت چې ده زه به تاسو ده هم تاسو ته کار پرې وکړم دې ژبه تاسو دا واخلئ ځان سره فرض مثال دې ساحې ته هلته به بینډ ورته ورکړئ دلته به لاړ شئ بینډ به شي دلته به یو بینډ وي فرض مثال دلته بینډ دې ساحې کې بینډ راځئ دلته یو بل بینډ ورکړئ. ګور دغه بینډونه چې هر څومره تاسو بینډ ورته ورکوئ په همغه اندازه باندې دا به په بخښنې سره دا به ورته زه جنکشن کړم دا څه چې ما دلته کنټرول زیډ به یې کړم کنټرول زیډ بېرته به زه لاړ شم سر به د لیاوټ ترسره کړم یا راځم ریزرویر ورته راغلم مشکل نشته که له هغې خوا نه راغلی یا له دې خوا نه راغلی دلته زه کلیک کوم دا ټول هغه الیمنټ زه غټوم بیا پایپ راخلم همدې چې نه زه پایپ تېروم تاسو ته مې په لومړي ویډیوګانو کې دا مکمل په ډیټیل سره په آپشن مینو باندې کار کړی ده تاسو پوهېږئ. زه بیا داسې کوم تاسو دلته ګوره دا اوس دلته جنکشن راغی راځم دلته اوس نور بینډ ورکوم بینډ دلته ورته ورکوم دلته هم بینډ ورکوم دلته هم بینډ ورکوم دې ساحې کې هم بینډ ورکوم یعنې پایپ خات کوم دلته راځم په دې ساحې کې دې سره دلته جنکشن دا ورسره وشل
دا به ډن شي. وختي ګور ډن کېده نه ډن آپشن چې کوم یو هغه نو وختي د بینډ کوم یو هغه چې و دلته د ډن دا نه وه دغه دا کول به کنټرول زیډ کوم. نو ریزروایر نه مې ټینک ته راتېر کړو، ټینک نه مې بیا نور جنکشن ته جنکشن نه لیاوټ مې مکمل ترسره کړ. بیا په اټوکیټ کې دا مکمل دغه لیاوټ موږ بیا ترسره کوو د پرنټ په خاطر باندې. دغه کوم یو فایل چې دا نه پرنټ کېږي د دې به تاسو لیاوټ په واټر جیم کې خامخا کوئ د انالایز لپاره. بیا چې کله تاسو دې پرنټ باسي په ورقو باندې 4 ورقه باندې A2 باندې یا A3 ورقه باندې تاسو د دې پرنټ باسي، بیا به تاسو هلته په اټوکیټ کې ځئ ور باندې کار به کوئ. دا به مکمل جدول به ورته جوړوئ، جدول مې جوړ کړئ انشاءالله جدول باندې هم کار کوو مکمل چې پروژې په سیستم باندې دا مکمل د لیاوټ هلته ترسره کوئ. کورونو شاوخوا به کورونه تاسو رفلی ورته رسموي، ونې به ورته ورکوئ، کینوئ به الیویشن به هم ورکوئ، مکمل کوم د پایپ کوم یو لینک چې ده به هم ورته ورکوئ. نو دا تر دې دمه تاسو ته کار وسو دې باندې. بل کومه شی چې ممکن موږ نه لږ سهوه شوي ورکې لیبلې د پایپ آن دي صحیح ده. ما ویل که دغه لیبلې د پایپ ممکن آف وي، نه آف نه دي آن دي ور باندې. د دې سایز غټول دی نه درته ښیم. ګوره موږ دلته کوم کار چې وکړو تر دې دمه دغه راځو ممکن غلط شوي وو ځکه بعضې اوقاتو کې فکر نه وي هلته محاسبه هم ترسره کېدله. کمانډ ټولز ته راځو، کمانډ ټولز کې یونټس ته یونټ سیټینګ ګوره موږ نه ده کړی. ګوره یونټ سیټینګ دلته ګوره بای ډیفالټ سوی ده. لکه تاسو ته ما په یونټ سیټینګ کې کار کړی وو هلته مخکې کسټمري وو ماسو وارې ریسیټ ډیفالټ کې ما تاسو ته هغه وکړ. ریسیټ ډیفالټ هلته ایس آی که دلته مې ایس آی که راواوښته بیخي صحیح ده ځکه دلته مشکل نشته ټول په متر باندې راځي. دا کوم یو څو اوږدوالی د پایپ چې دا ټول دلته مینولي زه ورته ورکوم. ډیمانډ ورته محاسبه کوو بغیر له ډیمانډه نه کېږي. دلته ګوره پایپ اوږدوالی ده، الیویشن ده او دا به مکمل دې باندې کار کوو. دا به د دې اس ټي پي لپاره موږ الیویشن ورکوو، د دې جنکشن لپاره الیویشن، د دې جنکشن الیویشن ده، د پایپ اوږدوالی ده، در سره لغاړي لپاره ټول د واټر ټینک لپاره موږ هغه ورته ورکوو الیویشن ورکوو. نو دا خبرې دي چې تاسو باید چې په دې باندې ځان پوه کړئ او انشاءالله په ډیټیل باندې د کار کوم. مخکینی کوم یو پروژې چې ما کار باندې کړی سیټینګ هغلته تاسو ته ما پروژه نه سیف کړې. تاسو به کنټرول اس ووایي، تاسو به جي ته لاړ شئ. دلته به تاسو یو فولډر انتخاب کړئ. فرض مثال دا زما واټر جیم کې پریکټس فولډر دلته ما جوړ کړی وو. پریکټس فولډر نه خو خیر یو بل فولډر جوړم. راځم فولډر دلته واټر جیم راځم دلته واټر جیم پروجیکټ نام باندې فولډر ورته جوړم. واټر جیم پروجیکټ دا ورته انټر کوم. اوس دا ډیټا زه راخلم هغه کوم یو فایل چې دلته ما دواري ورکړي کنټرول اس کوم. راځم دلته واټر جیم پروجیکټ دا فولډر اوپن دلته غلطي څه وسوله دا فایل راځم هوم ته. دلته الریډي ګور ما یې پرې سیف کړی ده. دلته پروجیکټ ان واټر جیم په نام باندې دا زه سیف کوم. دا مې چې کله سیف کړل تاسو دلته لیدلی شئ. بیا دلته کومه ما ګوره ما پروژه دلته ما دوه ځایه پرې کوم سیف کړل نه واټر جیم پروجیکټ ور ټول فایلونه سیف شو. دغه کوم یو پروژه چې ده دغه د به زه داسې کوم د به ډیلیټ کوم چې ځکه همدغه پروژه ما دغه سیف کړې پروجیکټ ان واټر جیم. واټر جیم ګور دی
کوم یو شارټ کټ د هر یو فایل چې ځان ته ویغله. نو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو، کوچنۍ ویډیو چې تاسو ته وړاندې شوله. انشاءالله په نور کې به بیا په ډیټیل سره بحث کوو. که چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، خوښ وم چې سبسکرایب کوئ، که نه د بیل آیکن در سره ووهي. نور مو وخت نه نیم، څه ښه وخت ولرئ. الله حافظ.